الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوراني أراه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت موسى عليه السلام يصلي في قبره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم او ډېر خوږو او درنو مسلمانانو ورونو، ما تاسو ته د حضور صلی الله علیه وسلم د معراج واقعه شروع کړې وه او نن به کوشش کوو ځکه چې رمضان راغی او د رمضان فضایل او د رمضان برکات ډېر زیات دي او سره شعبان دی. د شعبان د شپه د نصف شعبان د شپه چې بیګاوه یا به بیګاله وي، دا د خیرونو د برکتونو او د عبادتونو شپه ده. تاسو کوشش وکړئ چې سبا روژه ونیسئ، که چا نن نی نیولې نو سبا روژه ونیسئ، او که نن هم نیولې ده نو بیا هم سره سبا کوشش وکړئ چې ونیسئ. خیر خیراتم خیر دی، جائز دی، خیراتون هر وخت کې جائز دی. تخصیصات مکوئ، تقیدات مکوئ، خو په دې ورځ باندې او کو دې ورځ نی نو سبا باندې چې بیګا شپه وه یا بیګاله شپه ده دې باندې چې خیر خیرات وشي خیر دی، بغیر د تخصیص نه او بغیر د نیت ته تخصیصاتو نه جائز دی. احیاء د مستحباتو نه ده. احیا دې ته ویل کېږي چې په دې شپه باندې عبادت وشي چې نن شپه تېره شپه عبادت شوي وي او انشاءالله بیګاله شپه کوشش تاسو وکړئ چې عبادت وشي.
حدیث کې صرف دون راغلی دي چې د روجې ذکر پکې دروازه راغلی دي، خو حدیث ضعیف راغلی دي. او نور عمومي لحاظ سره د فقهای احناف را اداره چې په دې شپه کې عبادت مستحب دی. خصوصي عبادت دا بعضې کتابونو چې لیکلي دي چې دا بکې او دا بکې او دا بکې او دا بکې، دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه منقول نه دی راغلی او د ثقاو عالمانو نه منقول نه دی. نو اسې عبادتونه پکې وکړي، نوافل پکې وکړي. که چېرته دنه وکېږي نو یو شپه کې خو ختم نه شي کولی، خو خیر دی یو دوه درې پارې خو ووایې کنه، درود شریف پکې ووایې، ختمونه پکې وکړي. که چېرته چا ختم شروع کړي وي یو پاره پاتې دوه پارې پاتې هغه پکې نه برابر کړي. د هغې سره سره کوشش وکړئ چې نن که نن نی نو سبا روژه مستحبا ونیسئ، په نیت ته څه سره د سنت نه، په نیت ته استحباب سره. سنت د نیت ته سنت په نه کوئ، نیت په د استحباب کوئ. یعنی یو خر ول راغلی. زیارت القبور هم پکې نه مستحباتو نه راغلی دي. عالمګیري جلد نمبر 5 کې لیکلي دي چې په ایام متبرکو کې چې هغې کې دا د شعبان 15مه هم شمارلې ده او هغې کې عیدین او جمعه شمارلې ده. په جلد نمبر 5 عالمګیري کې تصریح کړې ده چې دا د مستحباتو نه دي. نو که تخصیصات نه کوي او بدعات پکې نه کوي او خپل والدینو له لاړې یا خپلو رشته دارانو له لاړې قبرونه وي یا نیکونه نه یا داسې نور کسانی بزرګانی، نو خیر دی دا جائز او مستحب کار راغلی. او نور هغه اشیاء په دې کې د الله د طرف نه د ټول کال اعلانات کېږي، بجټ ایستل کېږي. نو چې په دې بجټ کې زمونږ حصو شي نو ښه ده که نه انشاءالله. ښه نو دا په څه سره کېږي؟ په دعا سره به کېږي. ګور حکومت چې کله بجټ وباسي نو دا د ټولې دنیا د ملازمین راولګي د دې بجټ په دې ورځو کې داسې مخکې لږ هړتالونه شروع کړي. نه چې ته د عبادت نه هړتال وکړي، نه هړتال به نه کوې، خو د هړتال مقصد سره مطالبه شروع کړي. زما تنخواه اوچته کړې او ماله تنخواه زیاته کړې. پاکستان کې چا دو نه وي چې ماله تنخواه کمه کړې. که چا ویلي نو راته ووایي. نه دي ویلي، اوسه پورې چا نه دي ویلي چې تنخواه کمه کړې، خو تنخواه زیاته کړې، تنخواه زیاته کړې. نو چې څنګه د عام خلک د خپل بادشاه ته لاس نیسي چې تنخواه زیاته کړې تنخواه زیاته کړې، دغه شان به تاسو خپل بادشاه مالک ته لاس ونیسئ که نه انشاءالله. نو که چېرته بالفرض د حکومت تنخواه زیاته شي نو دونه خو به نه، خو که الله پاک ته تنخواه زیاته کړه د الله د دربار نه، نو دا بیا ډېره اعلی تنخواه راغلې ده. دې کې بیا کټوتي نشته، دې کې تا نه الاونسونه نه کټ کېږي، دې نه تا باندې ټکسونه نه لګي. دا د الله د دربار تنخواه او ډېر ښکلي مزیدار ښایسته انداز سره راځي. او تنخواګانو سره به هم ګورو، بغیر د تنخواګانو نه هم وخت تېرېږي. او چې الله پاک هم د بیمارو د تکالیفو د مصیبتونو نه په امان کې وساتي. تنخواګانو نه مې مراد پیسې دي، بغیر د پیسو نه به هم وخت تېر شي. ډاکټر صاحب خو که چېرته کروڑ روپۍ د سره وي، خو چې په سر دې درد دي، په خپو دې درد دي، په معده دې درد دي، په دماغو دې پروشر وي، کور کې دې تکلیف وي، نو په دغه پیسو باندې به څوک یې شبیره داسې نه که نه. اصل خو څه پکار دی؟ سکون قلب، جمعیت قلب پکار دی. نو چې جمعیت القلب او سکون قلب درته ملاویږي نو دا به انشاءالله د الله په ذکر سره، دا به انشاءالله په د نیکانو خلکو په ملاقاتونو سره، دا به انشاءالله په اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، دا به انشاءالله د ګناهونو نه ځان ساتلو سره، دا به انشاءالله محبت د دنیا نه زړه کوزولو سره، او دا به احترام د آدمیت او د اسلامیت سره ملاویږي چې د خپل ورور مسلمان ګاونډي سره ښه سلوک وساتي. نو ګوره د سړي دا رړو او د سړي دا روح څه شي روښانه شي. دا ټول اشیاء چې راجمع کړي نو دا ټول انسانیت او آدمیت او اسلامیت دی. دا اشیاء په ځان کې نه راوړي. بهرحال دوستانو ما تاسو ته خبره شروع کړې وه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته وخت. اسمانونو کې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وکړو. د یوسف علیه السلام سره ملاقات وکړو، د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د انبیاء شکل مبارک بیانوي. دا ارواحو ښه په دې اسمانونو کې چې دا ارواحو او دا لاندې چې نو د فتح الملحم را اداده او زما را امداده چې دا روح مع جسدونه
ځکه ارواح یوازې دا چې روح وي نو موږ دا نه وایو چې روح مونځ نه کوي، روح هم مونځ کوي، خو مونځونه اکثر روح مع جسد کوي. نو په بیت المقدس کې چې کوم مونځ شوی دی نو دا روح مع جسد و. ملاقات د بیت المقدس روح مع جسد شوی دی. او په اسمانونو کې چې کوم شوی دی نو فتح الملهم شرح المسلم کې او زموږ د اکابرینو رأی دا چې دا صرف د ارواحو شوی دی او دا رأی زمام ده چې دا صرف د ارواحو ملاقات شوی دی. ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو، یوسف علیه السلام سره ملاقات شو، یونس علیه السلام سره ملاقات شو، موسی علیه السلام سره ملاقات شو، عیسی علیه السلام سره ملاقات شو، آدم علیه السلام سره ملاقاتونه شوي. روایاتو کې ناراضي کم باندې بچ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ناغي او تلفظ د مرحبا به، مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. مرحبا ده پرور باندې یا چې زما رور دی یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د انبیا په خپل مسکرونه یې کړه، هر یو پیغمبر د بل رور راغلی په اعتبار د نسب سره دی او په اعتبار د عقاید سره راغلی. د انبیا اصول متفق یو په شرایطونو کې اختلاف راځي. بیا روایتو کې ناراضي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انبیا بیان کوي. وی ما ولید حضرت عیسی علیه موسی علیه السلام چې د سر مبارک ویخته مبارک ګلګوتی راغلی. ما ولید حضرت ابراهیم علیه السلام چې د شکل مبارک زما د شکل مبارک په شان راغلی. د ابراهیم علیه السلام شکل مبارک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکل مبارک په شان راغلی. ملاقاتونو کې د انبیاء سره خبرې کیږي. لکه روایتو کې ناراضي موسی علیه السلام د بخاری روایت داري موسی علیه السلام داسې په دې ټولو پیغمبرانو کې داسې جلالی پیغمبر. د انبیاء دوه قسمه ښه، یو هغه انبیاوی چې هغه ته مونږ جلالی پیغمبران وي او یو هغه انبیاوی چې هغه ته مونږ جمالی پیغمبران وي. دا جلالی پیغمبران ستوي او جمالی پیغمبران ستوي. او دا جلالی انوار ستوي او جمالی انوار. هر پیغمبر باندې چې د تجلیاتونه جلالی انوار راځي نو دې ته مونږ جلالی پیغمبران په یو ممرستو. او هر پیغمبر چې هغه باندې د الله تعالی د تجلیاتونه جمالی انوار راځي نو هغه ته مونږ جمالی پیغمبر وي. جمالی هغه پیغمبران دي چې هغه ډېر نرم خویو راغلي، مزاج نرم راغلي. لکه داسې کوم پیغمبر دی چې چېرته عمر کې جګړه نه کړې تاسو ته پته ده؟ عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام په عمر کې چېرته جګړه نه کړې. خو داسې کوم پیغمبر دی چې بغیر د جګړې نه یو ورځ هم نه تېره شوې؟ موسی علیه السلام. قوم یې پښتانه راغلي او موسی علیه السلام هم جلالی راغلی. هر وخت به جګړې وي، هر وخت به جګړې وي. موسی علیه السلام خو جلال والا سره. مبارک الازهار ما تاسو ته ویلي دي کتاب دی هغه لیکلی و د سهار په وخت کې به یو ټوپی کېښوده په سر مبارک او چې ماښام به کېده نو هغه به ایره پرته وه، په دې سر مبارک باندې به ایره شوې وه. نو چې په سر مبارک یې ایره کېږي نو خو غوسه کوي که نه. تاسو ګورئ نه چې موسی علیه السلام دونه غوسناک انسان دی چې د انسانانو سره خو پرېږده، د انسانانو سره پرېږده چې کله موسی علیه السلام لامبل خلکو په تهمت لګولې وي د په وجود کې فرق راغلی دی. زما په خبرو رسې دا قصه واقعه راته معلومه ده. خلکو تهمت لګولې په موسی علیه السلام چې د په وجود کې فرق دی. د وجود څه فرق دی هغه زه نشم ویلی. د وجود کې فرق دی. انبیا همیشه پاک صاف وجود والا راغلي. څه قسمه نقصانات په اعتبار د جسم سره په انبیو کې نه راغلي. او دای ولې وی چې د په وجود کې فرق دی؟ ما خو تاسو وی کټاس پښتانو کنه بنی اسرائیلیان ډېر ظالم زامنو به یو ځای لامبل لکه څنګه چې تاسو ټول په دې نیرونو کې یو ځای لامبل. او تاسو چې یو ځای لامبئ نو تاسو چېرته پرده کړې وي وایه کنه نه کنه مړه ستاسو د نیرونه هغه پردې ما ته معلومې دي یو ورکوټې غوندې جانګې مچولي هغه نور خو هر څه پرېږده بلکل دا خانګې پکې د سړي ښکاري. ګوري ښکاري او که نه ښکاري خانګې ښکاري د ظالم د زامنو ورکوټې غوندې تړکې چولي. نو دې بني اسرائیلو به په خپل منځ کې هم دقه شان لامبا کوله او بربنډ به کله نه کله لامبېدل. او موسی علیه السلام خو پیغمبر هغه خو داسې نه شو کولی.
زموږ فقها وایي چې ته خو به بربنډ نه لامبې غسل خانه کې چې نو هم به ګورې مستحب دا دی چې غسل خانه کې په جنګي کې ولامبې ګورې ګډې وډې مه وایه ګورې هسې نه چې وی چې مفتي صاحب وی چې خامخا به غسل خانه کې په جنګي کې لامبې ځان له مشکلات مه پیدا کوئ خو مستحبه ده څه شی دی مستحب مستحبه ښه طریقه دا ده چې ته په غسل خانه کې په باتروم کې هم لامبې او بالکل لغړ سغړ نه ګورې چې ځان نه ریسه توکړې وي یا ځان لري جان خدا صرف مستحب ده ګوري ښا ځکه که چېرته انسان شکی وي او هغه لامبي نو یا به ځان پاکي یا به هغه جانګې پاکي نو بیا انسان نه پاکېږي دا صرف مستحب ده د مستحب د وجې نه به ځان مشکلاتو کې نه اچوي ګوري ښا دې نکتې ته سوچ کوه نو د شریعت حکم خدا دی چې لامبي نو د لمبا په وخت کې به هم په باتروم کې ځان نه ستاو کې نو پاتې لا دا چې پیغمبراني او بیا په سیند کې لامبي او په وله کې لامبي نو چې په سیند او په وله کې به لامبل نو موسی علیه السلام به د دوی سره نه لامبل نو چې موسی علیه السلام به د دوی سره نه لامبل نو دوی وی د ده په وجود کې فرق دی د ده په وجود کې فرق دی دا مونږ سره ځکه نه لامبي چې د ده په وجود کې فرق د ده وجود به پړسېدلی دی د ده په وجود کې څه شی دی پړه دا تهمت یې چې پې کله ولګو چې د ده وجود کې فرق دی الله تعالی دا خپل محبوب پیغمبر پاکو نو چې پاکو نو موسی علیه السلام یو ځل سیند ته ورکوشو ولې ته ورکوشو نیر ته ورکوشو جامې راواغستې هغه په یو کاڼي باندې کېښود اوس الله تعالی انتظامات کې بس هغه کاڼي منډه کړې کاڼي چې کله منډه کړې جامې واغستې او کاڼي منډه کړې اوس کاڼي څنګه منډه کوي خو ورک منډه کړې په قرآن او په حدیث کې راغلي چې منډه کړې نو موږ اوس څه خبر یو چې څنګه منډه کړې پایې پکې چولګولې مزه خو د پایو نه نه خبر چې پایې پکې لګېدلې دي خو کاڼي او منډه کړه په قرآن کې راغلي دي په حدیث کې راغلي نو زه د دې نه څه خبر یم چې منډه کړې دا خلک وایي که نه څنګه منډه کړې زه ورسره وم چې څنګه منډه کړې خو بس منډه کړې د قرآن آیات راغلي دي په حدیثو کې راغلي دي چې منډه کړې چې منډه کړې بس تو ډشو چې د قوم په منځ کې نه ودرېد اکاڼې د قوم منځ کې ودرېد موسی علیه السلام هم ورپسې داسې لاړ او داسې حالت کې نه لاړ چې جامې نه وي نو چې جامې نه وي نو خلکو ورته وکتل بدن مبارک یې ورته بدن مبارک یې ښکاره شو استرار دی او څه شي دی استرار دی دفن اعتراض مې کړو نو چې بدن یې ښکاره شو نو د خلکو هغه اعتراض ختم شو چې د ده په وجود کې فرق دی نو خو موسی علیه السلام خو خپه وکړ نو امسا یې راواغسته او هغه کاڼي ته یې ونیوله نو تاسو سوچ کوئ چې امسا یې راواغسته او کاڼي ته یې ونیوله او کاڼي ووخه نو دا جلال دی خو دا جمال دی جلال دی که نه چې سنډار یې ووښي نو ته به هم مرځې ته به یې مخې وي یو او نیولې دا تاسو څه لیوني یې چې سنډار یې په ښکر باندې ووښي نو ته به هم مرځې په ښکر باندې به یې وښې پیر صاحب مبارک و یو جي یا چې د باندې بالفرض چېرته چېرته سپي چکو لګي یا د باندې خر چکو لګي نو ته به هم مرځې په سپي به چک لګې په خر به چک لګې نو زناور دي نو چې زناور دي سنډا چې دي ووښي نو ته خو به نه ورځې چیلې والې ګډو والې په دغه باندې په ښکر باندې نو ته به هم مرځې په ښکر باندې به نه که نه شریعت کې دا معاف اشیا دي نو پاتې لا دا چې کاڼی خو موسی علیه السلام هم سار تو نه کړو ګلاس ګلاس دس چې دا کاڼي یې ووښ نو ګوره چې یو شخصیت کاڼي ته خپل بدل نه پرېږدي او یو شخصیت دونه غوسه کېږي چې د انسانانو په ځای باندې هغه کاڼي وښي نو هغه به انسانانو سره څه سلوک راغلی وي د جلال والا به راغلي موسی علیه السلام یو ځل داسې ناستو چرمخکې روانه وه داسې او په موسی علیه السلام باندې داسې ما ادب د وجې نه بعد الفاظ نشم چرمخکې د پاس نه غول وکړو هغه د پاسه را پرېوتل د موسی علیه السلام په جامو مبارک باندې دی خو نازک مزاجو دا شو کتل الله پاک ته وی یا الله پاکه دا چرمخکې دې څه پیدا کړی د دې د پیدا کېدو سب د دې د پیدا کېدو سو پیدا د دې د پیدا کېدو سو علت څه پیدا شته چې دا چرمخکې دې پیدا شو زما جامې خرابې شو وی الله تعالی موسی حضرت جبرائیل علیه السلام راولېږه ته موسی علیه السلام ته وی چې الله پاک خاندي وی ولې خاندي وی تا خو راته صرف نن ووې چې دا چرمخکې دې ولې پیدا کړی دا چرمخکې او یا که راته ما نه تپوس کي دروځي چې دا موسی علیه السلام دې ولې پیدا کړی دی دا موسی علیه السلام زما کار زم دی موسی علیه السلام دې ولې پیدا کړی سوچ وکړې
دا موسی علیه السلام تذکرة غوثیه لیکلي دي چې دا چرمخکۍ مانه او یا کله ته درولې تپوس کړي دا خو رانه صرف نن وکړو او دا چرمخکۍ رانه او یا کله ته تپوس کړي چې دا موسی علیه السلام د سره پیدا کړی د سلیمان علیه السلام بادشاهي نظام تخت یو نو بس یو عظیم الشان تخت یو مانه اوس پایه کږه شو روان یو عظیم الشان تخت یو اعلی تخت یو په دې باندې موسی حضرت سلیمان علیه السلام ناست دی 12,000 کرسۍ به پې صرف د انسانانو پرتې وي 12,000 کرسۍ به د پیریانو پرتې وي 12,000 کرسۍ به د دې نورو مخلوقات وي 12 12 12 24 12 36 36,000 کرسۍ چې په یو پلیټ فارم باندې پرتې وي نو زه یم د دې نیم تنګي عمره ډاک به راغلي وي ګورې سوچ دا به ټول الوته موسی علیه السلام په خپل کرسۍ باندې یا په خپل محل کې یا په خپل تخت باندې ناست دی داسې یو چنچڼه په دې ورځو کې دا چنچڼ داسې دا لاس وخي راوخي او دې چنچڼې ته ځان قریب کوي نور خو پوهېږې که نه دا لاس به یې داسې ووخه دا وزر یې داسې به ووخه او دې چنچڼې له به ورغی دا د دوی د بچو د راوړلو یو طریقه وي ښه د دې ځناور دا ځان له علم دی د هر ځناور یو بی وي ماران یو قسمه ماران دي د هغې مار یو بین پیدا شي دا مار وله راشي دغه شانتې داسې ځناور دي چې د هغې ماده بین کوي د هغه بین د وجې نه راځي خلک دا زنانې بین کوي او دا نارینه وله راځي نو د دوی دا طریقه ده تاسو ګورئ دا طاووس چې کله دا وزرې داسې راخوري کي دا سی دا د خپلې مؤنثې ته او د خپلې ښځې ته ځان ښیي چې ګورې زه دونه ښایسته راغلی یم او زما داسې وجود راغلی چې ښځه ورسره نه نو طاووس بیا وزرې نه راخوري دا یو عجیبه خبره یې کوم دا ډېرې ځان له خبرې نو دا چنچڼ داسې دا وزر یې وخه راوخه چنچڼ ورته وایي مړه تا ته ګوره سړیه وګوره سلیمان علیه السلام د سلیمان علیه السلام دې بادشاهي ته ګوره د سلیمان علیه السلام دې تخت ته ګوره او ته موږ پسې نښتې وایي که ومې کتل ومې غواړل که نه د سلیمان علیه السلام دا تخت به اوسو په دې وزره باندې داسې ووامه او بیا غورځو سلیمان علیه السلام چې واورېدل وي راشه راغی وایي دا څه به دا څه وی زما دا تخت به ته په وزره باندې وې او زما دا تخت او دا بادشاهي دا به ته په وزره وې یا بادشاه مونږ عاشقان یو او عاشقان ډوزې ولي ګورې دا یاد ساته مونږ څه راغلي وو عاشقان یو او عاشقان ډوزې ولي ګورې عاشقان چې څومره ډوزې ولي پیر صاحب داسې ډوزې ګورې داسې ډوزې بابیان هم نه ولي ګورې یاد ساته داسې پرېږده که نه عاشقان چې څومره ډوزې ولي داسې ډوزې په پاکستان کې بابیان هم نه ولي نو عاشقان خو ډوزې ولي چې زه به دا وکړم او زه به دا وکړم موږ ورته هوایي پایرنګ وي یو چې د اوټونو کې څوک ودرېږي هغه وایي چې زه به د دې اسمان نه یو پوړی راکوزوم او ستاسو دې کلي کې به ځي او په هغې باندې به فرشتې راځي او هر ماښام به خوراک راکوزوي وی الله دې ښه کړي شا خو نه کېږي ګوره یاد ساته او یو چې کله واده سړي نه کړی که نه او دغه معشوقې ته ډوزې ولي نو دا هوایي پایرنګ دی دې ته هوایي پایرنګ دا هوایي پایرنګ کله ناکله کېږي دا یاد ساتئ نو خبره مې د څه نه شروع کړې وه د انبیاو د ملاقاتونو د سره د انبیا ملاقاتونو شو انبیا سره موسی علیه السلام جلالی پیغمبر او حضرت عیسی علیه السلام جمالی او یو ناشنا نکته درته ذکر کوم روح المانی ذکر کړي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جمالی مو جلالی مو ځکه دا انسان کامل دی دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کامل دی انسان الکامل ولی ام پکې جلال موجود په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام پکې جمال موجود په بعضو انبیو کې جلال شته خو جمال نشته په بعض انبیو کې جمال شته خو جلال نشته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم جمال دی او هم پکې جلال راغلی نو خبره مې دا کوله موسی علیه السلام ملاقات وکړو چونکې جلالي او جلالي سړی داسې د طبیعت نه تیزي نو چې دا ګیره مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتله چې دا خو داسې توره ده او دا دونه عزت ولا الله تعالی ورکړی دا دونه شان او شوکت ولا الله ورکړی ملائک دي مخکې او وروسته روان دي او ملائک دي او دا ټول مخلوقات دي دا دونه عزت نو چې کله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې تیر شو نو یا د په طور د خفګان خو خفګان نه وي یا په طور د ګیله خیر دی خفګار نه وي نه په طور د حسد باندې زما نقطو ته سوچ کوي نه په طور د حسد پیغمبران یو پیغمبر په بل پیغمبر حسد نه کوي یو پیغمبر د بل پیغمبر نه خیر د ګیله کوي
نه په طور د حسد باندې، نه په طور دغه باندې، په طور د ګیرې باندې. یا الله دا تورګیري پیغمبر دی اوس پیدا کړی دی، زمونږ نه کشر دی او دله دې دونه مرتبه ورکړې، او مونږ مشران پیغمبران راغلي مونږ له دې دونه مرتبه نه ده راکړې او دله دې دونه مرتبه ورکړې. دا ولې؟ ګورئ یو نقطې ته سوچ کوئ. په دې ټولو پیغمبرانو کې چې په دې اسمانونو کې موجود راغلي دي، کوم پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم امداد کړی دی؟ وایي موسی علیه السلام کړ. عیسی علیه السلام ملاقات کړی دی خو امداد یې نه دی کړی. ابراهیم علیه السلام ملاقات کړی دی خو امداد یې نه دی کړی. موسی آدم علیه السلام ملاقات کړی خو امداد یې نه کړی. څه امداد یې کړی دی؟ امداد یې دا کړی دی چې کله مونځونه د باندې 50 کېښودلي شو که نه، نو دا آدم علیه السلام هم ورته ویلی شو چې نه دا کم کا، عیسی علیه السلام هم ورته ویلی شو چې دا کم کا، یونس علیه السلام هم ورته ویلی شو چې دا کم کا. خو چې راتېرېږي نو صرف یو شخصیت ته تپوس کوي څنګه چل دی، څه چلو شو؟ وایي 50 مونځونه یې راباندې کېښوده. وایي دا کم کا، ما په بني اسرائیلیانو باندې تجربې کړي دي 50 نه، چې 10 مونځونه مشکلاتو سره کېږي، ورشه دا کم کا. نو ګوره امداد چا کړی دی؟ موسی علیه السلام. دا ولې؟ دا ځکه چې اول هغه ګیله کړې وه. نو دا امداد چې یو کوم امداد د څه د وجې کېږي؟ د محبت د وجې کړه. زما په خبرو ځان تیا امداد د څه د وجې کېږي؟ د محبت. چې چا سره د محبت کېږي د هغه د امداد لاس ورځي نه. حکیم صاحب امداد د څه د وجې کېږي؟ د محبت. نو دا الله تعالی ثابته کړه چې ګورې ما قبل چې کومه ګیله راغلې وه چې دا تورګیري دی او زه سپینګیري یم، دا ګورې د نفرت د وجې نه وه راغلې. ځکه کو دا د نفرت د وجې نه وه، نو اوس پې امداد نه کو، اوس پې محبت نه کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله تعالی منځونه کم کړه په مسلمانانو باندې. حضور صلی الله علیه وسلم سدرة المنتهى ته ورسېد. دا د انسانانو د تلو یا د انسانانو نه، دا د فرشتو د تلو اخري حد راغلی دی. زمونږ دې عالم ته مونږ په خپله اصطلاح کې دې عالم ته مونږ په خپله اصطلاح کې ناسوت ویو. څه ویو ته؟ ناسوت. دا شی بیا ځان لم راولې ښه، دې ته ناسوت ویو. ناسوت دې ته ویو چې ماده هم پکې وي او طرفونه هم پکې وي. ماده دې ته وایي چې دا دی نیولې کېږي، دې ته څه وایي؟ ماده. او طرف دا دی، دا مشرق دی، دا مغرب دی، دا شمال دی، دا جنوب دی. دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې ناسوت ویو. ناسوت د دې نه چې لږه پورته شي نو بیا یو بله مرتبه ده، هغې ته جبروت وي. څه ورته وي؟ هغې ته ملکوت وي. څه ورته وي؟ ملکوت. هغه د ارواح دي، هغې کې دا فرشتې دي، هغې کې بعضې داسې اشیا راغلي دي چې هغې ته مونږ مجردات وي. په خپل اصطلاح کې ورته څه وي؟ مجردات، ملکوت. بیا چې د هغې نه هم لږه پورته شي نو بیا یو مرتبه د جبروت ورته مونږ وایو. څه ورته وي؟ جبروت. جبروت کې طرفونه وي خو مادي نه وي. لکه د انسان دا پیږي چې دا مشرق دی، دا مغرب دی، دا ښکته دی، دا پورته دی، خو مادي نه وي. ماده خو پیژنئ که نه؟ مادي نه وي. عرش نه چې عرش ته ورسي او د عرش نه بره شي نو بیا لاهوت شروع کېږي. څه به وي ورته؟ لاهوت. لاهوت دا دی چې نه ماده شته او نه طرف شته. تاسو اوس په دې قصه نه پوهېږئ. دا طرفونه خو زموږ د دې دنیا سره تعلق ساتي که نه، چې توس د دې دنیا نه پورته شي نو څه طرف شته؟ هر طرف مشرق دی، هر طرف مغرب دی. زما په خبره پوه نه شي؟ د دې دنیا نه چې پورته شي، د دې دنیا نه چې پورته شي نو څه مشرق مغرب شته؟ نشته که نه. نو چې مشرق او مغرب، اوس مشرق مغرب نشته خو ماده شته. بیا داسې عالم راشي چې دا ماده هم ختمي شي. دا ماده چې کوم ځای کې ختمېږي او جهتونه، دې ته مونږ ته په عربۍ کې جهتونه وي. جهتونه چې کوم ځای ختمېږي دې نه پورته چې کوم عالم دی دې ته عرش معلی وایي. څه ورته وایي؟ عرش معلی. دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې لامکان هم وایو. څه وایي ورته؟ لامکان. دا لامکان او دا عرش معلی هغه ځای راغلی دی چې دې ته د انسانانو کې د چا قدم هم نه دی رسېدلی مګر صرف قدم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، مگر صرف وجود مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدلی دی. نور په انسانانو کې د چا قدم هم عرش معلی ته نه دی رسیدلی. وخت لږ راغلی دی او زه بیمار یم. تاسو به یا په ما پوهېږئ یا نه، خو بیمار ده که ما خوب نه دی کړی. نو چې خوب مې نه دی کړی نو ما په دې سترګو کې خوب راله راځي. لږ خوب مې وکړو 9-10 بجې، بېګا ډېر ناوخته راغلی نو خوب مې نه دی کړی. نو همیشه به تاسو دا نه وایئ چې دا مفتي صاحب به کښېني او سم بس شروع به واچي او دا 3 پاوه تقریرونه به کوي. کله نا کله انسان بیمارېږم به
کله نا کله به انسان هم ستړی کېږم به کله نا کله به مې هسې تقریر تړل نه کېږي نو تاسو به کله نا کله په لږو خبرو هم ګزاره کوئ انشاءالله ښه الله خوشحاله کا الله د شرونو آفتونو نه په امان کې وساته د دوانو جهانو خیرونو برکتونه دل الله تعالی سره زما درکا وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه